درنو لیدونکو ګران ملګرو سلام. زه هیله مند یم چې تاسې کورنۍ ملګري دوستان به روغ جوړ وي او له کرونا به په امان اوسېږئ. زه به مخکې له دې چې درس شروع کړم باید زه د عفوني موادو نه استفاده وکړم، لاسونه دې باندې پاک کړم. تاسې هم کولی شئ چې له دغه موادو استفاده وکړئ او خپل لاسونه پرې پاک کړئ، ملګري دوستان کورنۍ له کرونا نه وژغورئ، ځکه په دې وروستیو کې دا ډېره جدي شوې ده. پیل به وکړو په درس باندې. موږ تاسې په تېر کې د خپلواکو او ناخپلواکو مورفیمونو په اړه ډېر لنډ بحثونه وکړل. اوس راځو ناخپلواکو مورفیمونو ته. اول ناخپلواک مورفیمونه تشریح کوو، بیا وروسته خپلواک مورفیمونو ته ځو. ناخپلواک مورفیمونه هغه مورفیمونه دي چې دا په ځانګړي ډول رواني معنا ونه لري. یعنې که چېرته موږ ناخپلواک مورفیمونه په ځان سره په ولولو یا یو بل څوک یې ولولي په یوازې ځان باندې کوم معنا ورنه کړي، بلکې د خپلواکو مورفیمونو سره به یو ځای په جملو، فقرو او ترکیبونو کې راځي او معنا به بشپړه کوي یا به معنا ته بدلون ورکوي. دا د ناخپلواکو مورفیمونو کار دی. یعنې ناخپلواک مورفیمونه چې دي دا ګرامري معنا لري او خپلواک مورفیمونه رواني معنا لري. نو دا په بېلابېلو برخو موږ ویشلي دي چې په هغه کې سربلونه دي، عادات دي، تاړې ودونه دي، دې ته ورته توکي. نو موږ پیل له سربلونو او ستربلونو دا چې دي په دې بحث کوو چې څه ډول استعمالېږي، ګټې یې څه ده، ارزښت یې څه دی. سربلونه هغه ناخپلواک مورفیمونه دي چې له یو اسم نه مخکې راځي یا له یو ضمیر نه مخکې راځي او د ضمیر معنا ټاکي یا د ضمیر دریځ ټاکي یا د ضمیر په دریځ کې بدلون راولي یا د اسم په دریځ کې بدلون راوستلی شي. دا د چا کار دی؟ دا د سربلونو کار دی. یعنې که چېرته دا د اسم یا د ضمیر نه مخکې راشي نو هغه طبیعي ده چې په حالت کې په دریځ کې به بدلونو څرګندونه کوي. دا د سربلونو کار دی. اوس سربلونه دا دي بیا چې زه درته وایم لکه تر، پر، په، د، واو، له، دا چې دا سربلونه دي. یعنې دا د کلماتو د نومونو نه د ضمایرو نه مخکې راځي او د ضمیر معنا ته، د ضمیر حالت ته معنا کې ډېر تغییر نه راولي، بلکې هغه د استعمال کله چې استعمال شوه په استعمال نه چې کوم مفهوم موږ د هغه جملې یا د فقرې نه اخلو په هغه مفهوم کې بدلون راوستلی شي. یعنې په ځانګړي ډول په هغه اسم کې تغییر نه راولي، یعنې د اسم معنا ته بدلون نه ورکوي، یعنې د اسم مجرده معنا کومه چې د هغې ته بدلون نه ورکوي. اوس سربلونه هغه دي چې دا له نوم یا د ضمیر نه وروسته راځي، متصل ورپسې شاته راځي او د سربل سره د اسم یا د ضمیر د حالت یا دریځ په څرګندولو کې مرسته کوي. دا د چا کار دی؟ دا د سربلونو کار دی. راځئ زه یې دلته په مثالونو کې واضح کوم. مثلا زه وایم چې احمد احمد کور کې دی. ښه، د احمد خو دلته فاعل دی، په دې ډېر بحث نه کوو. زموږ هدف په دغه ځای کې دی. کور هغه کلمه ده چې په سربل دا ترې مخکې راغلی او کې ستربل ترې شاته راغلی. کله چې دا په او کې ترې شاته راغله، مخکې او شاته راغلل، د دغه کور دریځ یې معلوم کړ، د دغه کور هغه حالت یې موږ ته روښانه کړ. صحیح؟ دې ته ورته نور تاسې کولی شئ چې بېلابېل مثالونه پکې راولئ. مثلا د پر، احمد پر بام باندې دی، پر بام باندې دی، پر بام باندې، یعنې د بام د پاسه پر سربل باندې او ستربل. یا مثلا زه وایم چې کتاب تر میز لاندې دی، کوم ځای نه؟ کتاب تر میز لاندې دی.
ځینې وخت کې موږ او تاسې د اسانتیا لپاره سربلونه حذف کوو. یعنې دا د ژبې د اقتصاد تیوري سره کاملا موافقه خبره ده چې هلته ویل کېږي چې تاسې کلمات کم وکاروئ تر څو خبرې درنه ډېرې اوږدې نه شي. څومره چې کوښښ کولی شئ کم کلمات وکاروئ فقط مفهوم انتقال کوي. مثلا موږ په ځینو مواردو کې وایو د ژبې د اقتصاد تیوري هم دلته هلته موږ استربل له منځه وړو، استربل پکې نه راغلی. یا کله کله داسې کوو اوس د له او څخه یو سربل زه کاروم. احمد د کور څخه راغی. لږ سربل شو، څخه څه شو؟ استربل شو. وخت نه وخت موږ داسې کوو چې د څخه نه یوه برخه حذف کوو، ګزاروي ترې. له کور لیکو احمد له کور راغلی. هغه ګم فقط له دغه څخه نه هلته ور پرېښود او نور ترې لرې کړ. یعنې که چېرته داسې وشي دا کومه علمي تېروتنه نه ده یا ګرامري تېروتنه نه ده، بلکې فقط یو ډول لنډون دی. ښه، یو شی چې زه غواړم تاسو سره دلته بحث کړم، اکثر وخت موږ د ملګري دوستان په دې کې تېروځو، دغه د په او د پر استعمال دی. په او پر تاسو به د انګلیسي ان او آن خامخا ان آن دا به خامخا لوستی انګلیسي. مثلا هلته په انګلیسي کې موږ وایو چې on the table in the room. معنا دا چې on the table یعنې د میز له پاسه. in the room چې وایو هلته هدف دا وي چې په کوټه کې. صحیح؟ موږ تاسې وخت نه وخت له دغې څیزونو سره یعنې د دغه سربلونو د استعمال سره سطحي برخورد کوو چې دا مفهوم غلط وي. موږ وایو چې ځینې وخت کې موږ دا په او پر دومره دقیق شو چې بیا دا رانه غلطېږي. مثلا زه که وایم چې پر بام باندې، یعنې که زه چېرته د بام د پاسه ولاړ یم نو زه باید ووایم چې پر بام ولاړ یم، نه دا چې ووایم چې په بام ولاړ یم. که چېرته مې وویل چې په بام ولاړ یم دا مفهوم غلطي، معنا غلط انتقالي. نو دلته باید ووایو چې پر بام ولاړ یم. صحیح؟ یا مثلا ځینې خلک مثلا په موټر سایکل خو خلک سپرېږي، دننه خو کې نه ننوځي که نو وایو چې پر موټر سایکل سپور یم. بیا پته راشو په کوټه کې ناست یم، په کور کې یم، په ښوونځي کې یم. معنا دا چې دننه په ښوونځي کې یم. که ووایم چې پر ښوونځي کې یم معنا دا چې د ښوونځي د پاسه یم. نو تاسې دغې ته پام وکړئ. په انګلیسي کې د پر معادل چې دی آن دی، د په معادل چې دی ان دی. نو دغه دوه توکي دي دا له ځان سره کاملا یاد وساتئ چې وخت نه وخت تاسې له ستونزو سره مخ نه شئ. نور نو سربلونه او سربلونه چې دي دا د یو اسم یا د یو ضمیر نوم، ځکه که چېرته نوم ووایو نو ضمیر دا نورې برخې ټولې بیا په هماغه عمومي چوکاټ کې راځي. نوم به ووایو د یو اسم دریځ او حالت ټاکي. وخت نه وخت استتار، وخت نه وخت حذف کېدل هم په سربلونو کې کېږي. نو تاسې همدومره زده کړئ چې سربلونه او سربلونه چې دي دا د یو اسم حالت او دریځ څرګندوي یا یې ټاکي. دا و نننی درس. تر بیا ښې چارې.